دا اوس زمانه کې چې دا فیسبوک دی کله سوچ وکم وام چې یاره مسلمان وروره ستا سره چې په دې فیسبوک کې د پردی مسلمانانو مسلماتو تصویرونه پکې دي ته کله سوچ دیته وکړې که ستا د ښځې یا د خور مثلا تصویر یو بل چا سره په دې موبایل کې ورسئ ورته ګوري دا تشې بنده شوی نو کله ته دې ته سوچ وکړه یا مسلمان وروره ته د پردی خور یا د پردی ښځې تصویر ته څنګه ګورې که ستا په زړه کې دا غیرت ایماني او دا جذبه وی چې خپلې خور و عفت دې ساتلی د خپلې خور پاک دامني د خپلې ښځې پاک دامني ستا سترګې به چېرته د پردی ښځې تصویر ته نه وي کتلي خو کمې سره تا خبرو ته سوچ نه دی کړی د دې د وجې نه زه د خپلو ملګرو ته رسوم د ټولو نه خطرناکه فتنه چې نن د دې خلکو لپاره عالمه ته به لوی عالمې خو ستا سره چې لاس کې دا شی دا څپېړه درسوي دا خبره که ته د دې زماني ولي زمان ولې نشي خو والله که د دې فتنې د دې شر نه دې کې داسې ګندګي پکې ده چې که فرعون ته دا پته وي چې د بني اسرائیلو بچي په دې څومره تباه کېږي والله دا شی به ورته ایستلی وی ویلی به چې وژلو ته یې ضرورت نشته